او راځه یو ځای به کاروبار شروع کړو، داسې به بلا شي ځمکې بیا ځان له واخلې. زه ټیک د جهانګیره زه به خپلې مور سره په دې خبره مشوره وکم. نه صاحب دا قانون زه نه منم، زه بتې متې نشم ورکولی. ورشه په ده ځان موړ کا. مونږ خو به نیټې لاله راځو چې کله ته خپلې لور له 10 تولې کالې وکې، زما به دومره وس یا کېږي یا نه. ودرېږه ستا سرو داغم. د قادرجان زوی چې دغه جوارګرو نه وال وخوري نو بیا کور کې زخمی پروتي او مور او پلار ورته ډېر پریشانه ولاړي. امجده بیا د چا سره جګړه وکړه؟ دا ته چا ووالې؟ بابا دا راماندې دغه کسانو 15 لکه روپۍ دي، هغه رانه غواړي. زه ورله بار بار نیټې ورکوم نو نن یې ووالم. یاره زویه ما خو ستا دپاره خپله ځمکه خرڅه کړه، میښې را سره وې هغه مې م خرڅې کړې. ما خو ستا د دې جوارو د لاسه د هر څه نه ځان خلاص کو او ستا غل مې پې ختم کړل. دا اوس د چا پیسې پاتې دي؟ ما خو ټولو له پیسې ورکړي دي. بابا بس دا اخرې 15 لکه روپۍ دي، دا ورکه نو بیا نور څه نشته. دا کسان مې پرېږدي نه وجني مې. یاره چې مړ دي کې نو ښه به یي، ایله به مې دا ماغه په ارام شي. تا خو زه خیر ته کېنولم ظالمه. بابا چې سره له کولې نه شي نو ګورېږه راته ما، بس پرېږده چې هغې ما سره هر څه کوي. ته وې سره له کولې نه شي ظالمه، نور درله څه وکم؟ باقي به درله دا ځان خرڅ کم نو. یره زه به بار لاړ شم، تاسو زما نه بېغمه شئ. امجد چې بار لاړ شي نو قادرجان ته ښځه وایي یا سړیه ته خو داسې خبرې کې چې لکه دا ستا اولاد نه دی، هر وخت ورته لګیایي ګورېږي ورته، دا لږ خو ته لیونی کو. ما نه دی لیونې کړې ښځې، زه یې لیونې کړم. اوس زه دا 15 لکه روپۍ نورې د کم ځای نه راوړم؟ د ده د لاسه خو د جینۍ دا رشته خرابېږي. دې ظالم خو زه د هر څه نه وباسلم. دیخوا د سلطان هغه ملګری جهانګیر هغه له یو پاټي راوستې وي او هغه ځمکه پې خرڅوي، نو هغه کس دې سلطان ته وایي ښه وایه کنه وروره دا پټي به رانه اخري په څو راکړي؟ ما بس نغدې پیسې راوړې دي چې دا خبره ختمو. یره دا خو زما د پلار د لاس ځمکه ده، ټول عمر پې هغه زمینداري کړې وه. زما زړه کېږم نه، خو اوس مې ضرورت دی او تاله به په 50 لکه روپۍ درکم. وروره دا خو تا ډېرې زیاتې وې، دې ملګري خو موږ ته 40 لکه روپۍ یادې کړې وې، موږ خو په هغه نیت راغلي یو. ښه داسه وی یار، جهانګیره تا دته 40 لکه روپۍ ولې ویلې دي؟ دا پټې خو ما د 50 نه کم نه خرڅو. یاره سلطانه خو تا دته 50 لکه روپۍ وې نو بیا به م درته دې په 40 لکه ودرېدو. نو ما دته وې چې اخري به درله په 40 درکي او مړه ته غم مه کوه، اخوا به دې زه کاروبار کې ښه کم. اوس ته دا پیسې واخله چې کیسه ختمیږي. یره جهانګیره خلک خو لږه مشوره وکړي کنه، د ځان نه دې ورله کم ریټ ورکړی دی، خو زه بس ټیک ده چې تا اوس جبه کړې ده نو. هلکه دا پیسې ورله راوړه. زه یره دا پیسې سنبال کا او مونږ ورځو، ته د کاغذاتو غم وکړه، مونږ به بیا راشو. ټیک د جیبې غمه شي چې زه کاغذات تیار کم نو تاسو ته به سوال جواب وکم. چې دا پاټي لاړه شي نو سلطان دې جهانګیر ته وایي زه جهانګیره اوس ځان تیاروه چې مال پسې ځو، بس چې په دې کاروبار شروع واچو. ټیک د سلطانه زه تیار یم، بس دې بل هفته کې به د خیره مال پسې ځو.
په دې کلي کې چې کم غونډه وي د هغه یو زوی وي او هغه د جوارۍ د اډې چلی هغه د امجد هغه ملګرې رانیولې وي او هغه ته وایي تا ته ما وړوکې شانتې کار حواله کړی و تا غم ونه کو تا ته ما وی د قادرجان دا زوی دام لګولو ته جوړ کا او که داسې نشي کولی نو بیا زما پیسې روباسه خان ما پې ډېر کوشش وکړو خو هغه ورته لا تیار نه دی تاسو ورپسې دا خپل کسان ولیږل او په دې موډه به نو اوس به پې دباو راغلي کیدای شي دام ته تیار شي ټول کار به زما کسان خو نه کوي تم پکې څه وکړه او دا سړی تیار که چې دی په دې خور باندې دام ولګوي زما د ده خور په هر قیمت پکار ده یو پیر د دام ولګو نو بیا د ده خور زما ده بس جي ماله لږ ټایم راکې زما کوشش جاري دی تاسو ورپسې په مخه دا کسان لیږئ نو دی به پې زور راوړي نو پخپله به دام ته تیار شي د غونډه دا زوی د قادرجان په لور پسې شوي او دین د جوارو په ذریعه د هغه لور ترلاسه کول غواړي دی خوا سلطان هم مور سره ناستی نو مور ورته وایي زویه دا خو ډېرې پیسې دي ګورې خیال کوه کلي کې شوکې ډاکې ډېرې کېږي هسې نه څوک یې درنه واخلي نه مورې نشي رانه اغستی او بس اسې مال پسې روان یم دا پیسې به بندې کم زویه ته خو په پټو سترګو په دې هلک یقین کې خو لومبې معلومات وکړه چې دا هلک څوک دی او څنګه دی او دې د اعتبار قابل دی مو که مور هغه زما د بچپن ملګری دی ما پکې اوسه پورې څه ونه لیدل څنګه چې زه ځان کامیابول غواړم دغه شان هغه م وایي چې زه کامیاب شم ته فکر مه کوه د خطرې سم نشته ټیک ته زویه خو بیا هم خیال کوه ولې چې ستا پلار هم په دې غټ اعتماد کې تللی دی هغه هم په خپل ملګري پټ اعتماد کړی و او هم هغه ملګري ورسره بیا دوکه وکړه او ستا پلار پکې سر وخوړو مړ شو مورې دا هغه وختونه نه دي اوس هر څه بدل دي ته غم مه کوه داسې سم نشته بس زه اوس ورځم چې جهانګیر سره د مال خبره وکم دی خوا قادرجان ته ښځې خپل کالي او څه قیمتي سامان ایښي وي او ورته وایي قادرجانه بس دا لږه ډېره سونه مې لور له ایښې وه بس دا یوسه او د زوی سر پې خلاص که خدای خبر چې څه ګناه مې کړې ده چې نن زه دا روز وینم د زوی زندګي بچکولو دپاره د لور زندګي تباه کوم ای په قادرجانه دغه یو زوی د دی اوس که ورله دا پیسې نه ختمو نو هغې به یې راله مړ کي دغه یو سهاره ده زمونږه دا سهاره نه ده ښځې دا بوج دی بوج او نه پوهېږم چې تر کومه به دا بوج د پخپله اوږه وړم د داسې زوی نه غوښه وه چې خدای یو بله لور راکړې وه قادرجان خپل زوی یو پوزې له راوستی وي او ډېر زیات پریشانه وي بیا امجد لا هغه خپل ملګری راغلی وي او هغه ورته وایي امجده څنګه چل دی زما په هغه خبره دې څه سوچ وکړو که نه ظالمه د اخرې دام ولګوه که ودې ګټله نو دا شته پیسې خو به پې سر کې که نه کنی دا خلک دې پرېږدي نه ډېر خطرناک دي نه یاره دامونه خو نه لګوم ولې چې کور کې لږ شان کالي پروت و بس هغه مې پلار خرڅوي او دې کسانو له به پیسې ورکي بس دا غیرې پیسې دي د دې نه به م خلاص شم ښه دا څه وې یاره نو تا پلار منې کو نه ظالمه د خور کالی پې خرڅی اوس دې نه غوښه دا وه چې پخپله د یو غټ دام لګولی و اوس به دې ګټلی و یاره دام لګولو ته خو زما م زړه کیږي خو لګولی نشم ولې چې کور کې ډېره غټه پریشاني ده پلار مې باقي خودکشۍ ته تیار دی دا څه په لانجه وړېدم دی خو به دا قرض ختم کی بیا به دام ته څنګه جوړم دا خو زه نور ګیر شوم دی خوا دیره کې غونډه او د هغه زوی ناستی نو دا پلار ورته وایي څنګه چل د زویه د جوارۍ غاډه د څنګه روانه ده څه به ترې جوړ کې که نه او بابا دنده خو ډېره توله روانه ده اوسه پورې مې یو دام هم نه دی بیللی نه زویه ټول دامونه ګټه ما بعضې پکې بیلا کنی بیا به درله څوک نه راځي نه بابا زما حساب بدل دی زه خو صرف اړه چلوم داسې کله کله پکې دام ولګوم باقي که څوک ګټي او که بیلي
کیږي ما ته خپل کمیشن ملاویږي. خدا سوي زوی ته خو ډیر چالاک او خطیخا تا خو زم شاته پرې خودم دغه شان مهنت کوا یو ورځ به کامیاب شي. دی دا خبرې کوي چې دی کې د سلطان هغه ملګری جهانګیر هلته راشي. جهانګیر راغلی وایا کنه څه خبر دی؟ خبر دا دی خان چې په ځمکه خو ستاسو قبضه کې شوه اوس ما له خپل کمیشن راکې چې زه ځم. یاره جهانګیره ته زما ډیر خاص سړی ستا پلار هم زما ډیر خاص سړی او مال ډیر کارونه کړیو تا ته به خپل کمیشن ملاویږي ته غم مه کوه هلکه روړه د جهانګیري سا. دا چمچو لګي او د پیسو هغه سوټکیس جهانګیر له راوړي او هغه له یې ورکي. دا تا ته خپله نیمه حصه میلاو شوه جهانګیره او نیمه به درتاله میلاویږي چې کله موږ ته د هغه ځمکې پیسې واپس میلاو شي. دغه غم مه کوئ صاحبه سلطان ما کاروبار ته جوړ کړی دی د بل هفته کې به مال پسې ځو تاسو خپل کسان تیار وساتئ چې بیا خپلې پیسې ترلاسه کړئ. جهانګیر هم د دې غونډه سړی وي او دې سلطان سره دوکه کوي. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه.